ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. زما محترم مسلمانان ورونو د ایمان په شعبو کې یو مهمه او اساسی او بهترینه شعبه هغه ده چې الایمان بالقرآن وجميع الكتب المنزله من قبله. د الله سبحانه وتعالى په کتاب په قرآن کریم باندې ایمان لرل او همدارنګه په هغه ټولو کتابونو باندې ایمان لرل کوم چې د قرآن کریم نه مخکې نازل شوي دي. په قرآن کریم باندې ایمان لرل چې دا د رب العالمین کلام دی او د انسانانو د هدایت لپاره په محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی دی او همدارنګه د دنه مخکې چې کوم کتابونه دي تورات، انجیل، زبور او قرآن کریم او همدارنګه صحف ابراهیم و موسی، د موسی علیه السلام صحیفې، د ابراهیم علیه السلام صحیفې، په دې ټولو باندې اجمالی ایمان لرل او په قرآن کریم باندې تفصیلی ایمان لرل دا د ایمان د شعبونه یو مهمه شعبه ده. الله سبحانه وتعالى فرمای د مؤمنانو په صفاتو کې چې والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. مؤمنان هغه دي چې په هغه وحی باندې په هغه کتاب باندې چې تا ته نازل شوی ایمان لري، یقین لري او همدارنګه هغه وحی او هغه کتابونه چې د قرآن کریم نه مخکې نازل شوي دي په هغوی باندې هم ایمان لري. او همدارنګه د کوم آیت کریمه چې موږ ولوست په دې کې الله سبحانه وتعالى فرمایي چې ای مؤمنانو تاسو په الله باندې ایمان راوړئ، په الله باندې یقین او ایمان ولرئ او همدارنګه د الله په رسولانو باندې ایمان او یقین ولرئ والکتاب الذي نزل على رسوله او په هغه قرآن باندې چې په خپل رسول نازل کړي په دې باندې هم ایمان ولرئ او همدارنګه والذي انزل من قبل او هغه کتابونه چې د دینه مخکې نازل شوي دي په دې باندې هم ایمان ولرئ. په قرآن کریم باندې ایمان لرل، په سماوي کتابونو باندې ایمان لرل دا د ایمان د برخونه او د ایمان د شعبونه یو مهمه او اساسی شعبه ده. الله سبحانه وتعالى دې زمونږ او ستاسو ایمان کامل کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.